په ټیک ټاک کې موجود 15 داسې پټ او خوندور سیټینګونه چې تاسو خو په ټیک ټاک ډیر زیات استعمال کړی وي، د حد نه زیات به استعمال کوئ، خو تاسو به د دغه سیټینګونو په باره کې معلومات نه وي. کم سیټینګونه دي سټیپ بای سټیپ یعنی 1 بای 1 زه تاسو ته ښایم په دې ویډیو کې چې د ټیک ټاک دغه پټ او خوندور سیټینګونه کم دي. دغه دپاره تاسو که ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره هم شیر کړئ. زه د موبایل سکرین طرف ته د ټیک ټاک دغه 15 خوندور سیټینګونه ګورو. د ټولو نه اول به تاسو کې رابشئ خپل ټیک ټاک اپ اوپن کړئ. په دې کې اولنی سیټینګ تاسو به څوکې په دې پروفایل به کلیک واخلئ. دلته به تاسو بره په دې 3 لاین کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو په دې سیټینګ اینډ پرایویسي کلیک کړئ. څنګه چې تاسو په دې کلیک کوئ بالکل سکرول ډاون بشئ. دلته به تاسو یو اپشن درکوي، دا دی پلی بیک. تاسو به څوکې په دې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې کلیک واخلئ تاسو سره به دا اولنی اپشن چې دی اف وي د سی به وي، تاسو به آن کړئ. اوپن ټیک ټاک ان موویډ. د دې به فایده څه وي کله چې تاسو دا آن کړئ، و چې کله هم تاسو ټیک ټاک اپ اوپن کوئ تاسو ته چې اول کومه ویډیو راځي د هغې اواز به سایلنټ وي. یعنی کله هم چې تاسو ټیک ټاک اپ خپل موبایل کې اوپن کوئ اواز به یې سایلنټ وي. ټیک شو، یعنی تاسو به ډسټرب کوئ نه، یا تاسو دغه شانتې په ګڼه کې یا چېرته داسې مشرانو خوا کې ناستئ او تاسو ټیک ټاک اپ اوپن کړئ نو هغلته به دا اواز سایلنټ وي او دغه شانتې اواز به نه کوي. صحیح ده. په دې کې اوس دویم سیټینګ هغه کوم ځای کې دی هغې لپاره به تاسو کې په دې پرایویسي به کلیک واخلئ. په دې چې څنګه تاسو کلیک واخلئ بالکل ویښ ته به راشئ. دلته به تاسو یو اپشن درکړي، دا دی فالوینګ لیست. دا څه دی؟ په دې به تاسو کلیک واخلئ. که تاسو غواړئ تاسو چې په ټیک ټاک کې څوک فالو کړي دي دا دې نور چاته نه شو کېږي، صرف دې ماته شو کېږي چې چاته دا پته نه لګي چې د څوک فالو کړي دي، نو دغه تاسو هایډ کولی شئ. چې کله تاسو دا په دې اونلی می کوئ نو دا به بیا تاسو ته صرف ښکاري ستاسو ملګرو ستاسو فرینډ فالوور چاته به هم نه ښکاري چې د څوک فالو کړي دي. په دې دریم سیټینګ تاسو به څوکې رابشئ دې ځای ته. دلته به تاسو څوکې په دې سکرین ټایمینګ باندې به کلیک واخلئ. سکرین کم ټایم چې دی په دې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په دې کلیک کوئ دلته اوس تاسو ګورئ تاسو ټیک ټاک څو پیرې یعنی څونه استعمال کړی په ورځ کې تاسو دغه ټول ډیټیل ښیي. دا دی د دې فایده سره زه تاسو ته دا وایم. د دغه نه علاوه تاسو ټیک ټاک څونه پیرې اوپن کړی دی نو هغه هم تاسو دلته چیک کولی شئ. دلته ټیک ټاک اوپن باندې کلیک کوئ. دلته اوس ګورئ 71 پیرې ټول اوپن شوی دی په دې میاشت کې. صحیح ده. د 4 فروری نه راواله 10 فروری پورې دا دونه پیرې کولاو شوی دی. هغه شانتې تاسو ته مکمل ډیټیل ښیي. ډے ټایم از بټوین 6 AM to 10 PM. ټیک شو. دا مکمل ډیټیل تاسو لیدلی شئ. یعنی د دې یوه فایده څه وي دا تاسو ولې چیک کوئ. زما مطلب څه دی؟ زما مطلب دا دی که تاسو ټیک ټاک اپ ډېر زیات استعمالوئ او تاسو وایئ چې داسې وخت ضایع کوئ نو د هغې لپاره تاسو دلته دا چیک اپ کولی شئ. دلته ورله تاسو ریمایندر هم سلیکټ کولی شئ. دا چې کله تاسو دا سلیکټ کوئ آن کړئ که نه چې اوس تاسو 1 ګنټه ټیک ټاک اپ ګورئ، نیمه ګنټه ګورئ، د هغې نه پس به بیا ټیک ټاک اپ تاسو سره کار نه کوي، اټومیټک به بندېږي. چې کله تاسو په دې کلیک کوئ او دا آن کړئ صحیح شو، یعنې اټومیټک به بیا تاسو سره دا بندېږي هغه ټایم چې پوره شي، ډیلی سکرین ټایم دا هر څه. د دې یوه فایده بیا دا وي چې ستاسو به ټیک ټاک ته دونه وخت نه خرابېږي او په اسانۍ سره به تاسو ټیک ټاک بیکار پرېږدي. دوباره بیا تاسو بحال کولی شئ. خو یعنې که تاسو په ټیک ټاک کې ډېر زیات ټایم ضایع کوئ بیا تاسو څه کوئ دغه شانتې ریمایندر پکې خامخا استعمالوئ. اوس په دې کې څلورم سیټینګ کوم دی هغه بالکل بیک راشئ. دلته چې تاسو سره په ټاپ باندې کومه ویډیو راواړئ تاسو چې کومه ویډیو پلی کوئ تاسو به څوکې په هغې به دغه شانتې په ځای پریس کوئ. کومه ویډیو چې ستاسو نه خوښېږي او تاسو وایئ چې دا ویډیو دې بار بار ماته په ټیک ټاک کې نه شو کېږي نو هغه تاسو د دې ځای نه دغه شانتې پریس کوئ او دلته راشئ په دې نو انټرسټ باندې کلیک کوئ نو دغه ویډیو به بیا تاسو سره دلته نه شو کېږي. ستاسو اکاونټ ته به بیا دغه قسم ویډیو نه راځي. یعنې اکثر په ټیک ټاک کې مختلف قسم ویډیو وي، د چا څه قسم خوښېږي د چا څه قسم. نو که داسې ګډې وډې ویډیو تاسو ته راځي او تاسو وایئ چې دا دې ماته نه راځي نو سمپل په هغې په ځای کلیک کوئ او دغه شانتې دلته په دې نو انټرسټ باندې کلیک کوئ دغه بیا تاسو سره نه شو کېږي. اخري سیټینګ کوم یو دی 5م نمبر دغه دپاره به تاسو کوئ دلته به راشئ. دلته دا یو اپشن دی. دا اپشن چې کله تاسو آن کوئ دا اخري یې پکچر ان پکچر. د دې مطلب به دا وي کله هم چې تاسو ټیک ټاک اپ کې ویډیو کتل غواړئ او دې سره تاسو ته میسج راشي واتساپ ته ځئ یا بل څه کار په موبایل کې کوئ نو تاسو پکې هغه هم کولی شئ او ویډیو به هم تاسو سره پلی وي. څنګه به کېږي تاسو اوس په دې به کلیک واخلئ دا اوس تاسو دلته آن شي. صحیح ده. هر څه به آن کوئ. چې کله تاسو آن کوئ ویډیو به تاسو سره دغلته پلی کېږي. دې کې تاسو ځان خپل دلته په موبایل سکرین کې کاروایي کولی شئ. څه کار کوئ هغه پکې هم کولی شئ. نو دوستانو دغه د ټیک ټاک 15 خوندور سیټینګونه امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. دا سیټینګونه به هم ستاسو خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي ملګرو سره شیر کړئ. نو دغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس لپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.